السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون لسم درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې په عملي ډول له 1 څخه تر 10 پورې د کتابچې پر مخ د انګلیسي عددونو لیکل زده کړل. د نن ورځې په لسم درس کې به د جمع د عمليې تعریف زده کړو او علامه به یې وپېژنو. راځئ چې راپیل یې کړو. درنو زده کوونکو، موږ او تاسې په ورځني ژوند کې د شیانو جمع کولو ته خورا زیاته اړتیا لرو، نو ځکه باید د جمع عملیه زده کړو او په عملي ډول کار ورڅخه واخلو. مخکې تر دې چې د جمع د عملیې تعریف زده کړو، اول به همجنسه او نه همجنسه شیان وپېژنو. قلم او قلم، کتاب او کتاب، صنف او صنف، معلم او معلم، د دوو لاسونو ګوتې، سیب او سیب، دا ټولو ته همجنسه شیان وایي او موږ یوازې همجنسه شیان سره جمع کولی سو. راځئ چې ناهمجنسه شیان وپېژنو. قلم او پښه، صنف او باسکل، معلم او نجار، هندوانه او سیب، پسه او لیوه، اور او اوبه، دا ټول ناهمجنسه شیان دي ځکه چې کورنۍ یې سره بیلې یا هم بدلې دي او موږ نسو کولی چې ناهمجنسه شیان سره جمع کړو. درنو زده کوونکو، دا چې همجنسه او ناهمجنسه شیان مو وپېژندل، اوس به د جمع د عملیې تعریف زده کړو. جمع په لغت کې یو ځای کولو ته ویل کیږي او په اصطلاح کښې د همجنسو شیانو یو ځای کولو ته جمع وایي. جمع ته په انګلیسي کې اډیشن وایي. د اډیشن سپیل داسې دی: ADDITION، اډیشن. اډیشن جمع. د دې لپاره چې موږ د جمع عملیه وپېژنو، نو پوهانو د جمع د عملیې لپاره یوه خاصه علامه یا نښه رامنځته کړې ده چې د جمع د علامې په نوم یادیږي او لاندې شکل لري. د جمع علامې یا هم نښې ته په انګلیسي کې پلس وایي. د پلس سپیل داسې دی: PLUS. پلس معنا د جمع نښه. دا و زموږ د نن ورځې لسم درس. په راتلونکي 11 درس کې به د یو رقمي اعدادو جمع او په جمع کې د صفر ارزښت وپېژنو. په مخه مو ښه.